په غلطو او ناروا کارونو کې مبتلا انسان که د دې وظیفې ذکر شروع وکړي نو الله جل شانه به د ناروا او د غلطو کارونو وساتي، د نیکو سره به د هغه شوق پیدا شي. محترمو، دا یو داسې مبارکه وظیفه ده، کم یو انسان چې د دې مبارکې وظیفې ذکر شروع وکړي د هغې به ډېر زیات فواید او ډېر زیات برکات کېږي. دا وظیفه انتهایی مختصر ده، په ورځ کې صرف 3 ځله کول دي او ټول په 6 سکندو کې کېږي. دومره وړه وظیفه او الله جل شانه په زمونږ یو ډېر لوی مشکل حل کوي. هغه مشکل دا دی چې یو انسان د بېدینۍ په لار باندې رواني او دی غواړي چې زه دې په سمه لار باندې راوړم، یا یو انسان دی او هغه شپه ورځ په ګناهونو کې مبتلا دی، ګناهونه د هغه نه په کثرت سره کېږي او د ده دا خواهش دی چې زه دې د ګناهونو نه منع شم او د نیکو کارونو سره دې زما شوق پیدا شي. دغه رونه او دغه خویندې دي دا وظیفه پابندۍ سره کوي. د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله د نیکو سره شوق پیدا کړي، د غلطو او ناروا کارونو نه به رب العالمین منع کړي. ډېر کله ته بعضې ملګري چې هغه رابطه وکړي نو هغې پکې دا خبره خو هم کوي، وایي مونځ ته مې بلکل ډډه او شوق نه لګي، د نیکۍ کارونه رانه بلکل نه کېږي، د بدۍ کارونه یقیبات دیګري یو مې لا کړي نه چې بل رانه بیا شوي، بدۍ د ګناهونو کارونه رانه ډېر کېږي او د نیکۍ کارونه رانه بېخي نه کېږي. څه وکړم؟ دومره سخت پریشانه یم او بعضې ملګري راته وایي زه کله توبه وباسم ویم چې دا زما اخرنۍ ګناه ده، بله ګناه نه کوم، او چې کله هغه ګناه وکړم زه بس دا بله اخرنۍ ګناه ده. په دې اخرنۍ کې ما ځان سره یو ډېر لوی پڼد ګناهونه جوړ کړو. دغه رونه چې د هغوی نه ګناهونه په کثرت باندې کېږي او نیکۍ د هغې نه بېخي نه کېږي، که هغه رونه او هغه خویندې د دې وظیفې ذکر شروع وکړي نو الله جل جلاله به په دغې رونو او په دغې خویندو باندې مهربانه شي او د ګناهونو نه به د دوی زړه تور شي. د دې وظیفې کولو نه پس به ستاسو زړونه داسې شي چې د ګناه هر یو کار به تاسو ته دومره دروند او دومره خطرناک کاري لکه یو انسان چې د غر لاندې ناست او د 100% دا یقین وي چې دا غر اوس راغورځېږي، نو آیا دا انسان به د دې غر د لاندې زندگی بیا تېره کړي؟ دغلته به کښېني او چې د ده مکمل یقین دی چې دا غر راغورځېږي؟ نه چېرته هم کښېنني، هر انسان ته خپل ځان ګران دی. دغه رنګې تا ته به د دې وظیفې کولو نه پس د ګناه کار داسې ګران شي لکه چې تا باندې یو لوی غر راپرېوتو. د ګناه کار ته چې کله تاسو ودرېږئ تاسو به قدرتي په تاسو باندې بړچ ولګي. د ګناه کار چې بیا د ستاسو نه کله صادرېږي ستاسو د زړه به درزېږي بیا، یعنې د ګناه کار به انتخایي یریږي ته په دغه ټایم کې، او کم چې د نیکۍ کارونه د نیکۍ کارونو طرف ته به د الله جل جلاله مخه راواړوي. د نیکۍ کارونه چې څومره وي دا ټول به ښه په شوق سره کوي، ښه په اطمینان سره به کوي. نو دونه مبارکه وظیفه چې د حد نه سیوا. یاد ساتئ چې الله جل جلاله د بنده نه د نیکو اعمالو توفیق اخلي، نو د نیکو اعمالو دا توفیق چې الله جل شانه د بنده نه اخلي دا ترې ولې اخلي؟ کله چې بنده په ګناهونو باندې کثرت کوي او په ګناهونو باندې دوام کوي، د ګناهونو د نحوست او د سپیروالي د وجې نه الله جل شانه د بنده نه د عبادت کولو چې دا کوم توفیق یې اتنه رب العالمین واخلي. دې د وجې نه د ټولو اول د ګناهونو توبې ایستل پکار دي. په 2م نمبر کې استغفار په کثرت سره ویل پکار دي، یعنې چې زموږ په خولې باندې هر وخت استغفار شروع وي. او په 3م نمبر کې چې کله موږ خوراک کوو نو که چېرته د خوراک یو څیز خورو یا د څښاک یو څیز کوو، که خوراک څښاک هر یو څیز وي، د هغې نه مخکې چې کله خوراک شروع کوو نو د هغې نه مخکې به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ویو او 3 کرته به د سورة الضحی دغه آیات مبارک ویو ووجدک ضالا فهدی. دغه آیات مبارک به 3 کرته وایو او د هغې نه پس به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ویو
او بیا به د هغې نه پس خوراک وکړو. دا عمل تاسو روزانه کوئ، ان شاء الله چې د دې عمل په برکت باندې به الله جل شانه د ستا زړه د نیکو سره ولګي او د ګناهونو به د ستا مکمل نفرت پیدا شي. یو ډېره زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دي، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستی شي.